علماء کرامو، د ولایتي شورا وکیلانو، بزګرانو، ځوانانو، د مدني ټولنو او رسنیو استازو، د افغانستان د ملي او دفاعي امنیتي ادارو قهرمانو افسرانو او منصوبینو، د ملکي ادارو مشرانو او کارکوونکو او په دې پرتمینه غونډه کې ټولو حاضرو خویندو او ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چې د هر څه د مخه د 1998 لمریز کال د پیل مبارکي تاسې ټولو حاضرینو او د ننګرهار ولایت ټولو خویندو او ورونو ته وایم او ستاسې په استازیتوب د نوي کال مبارکي د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس جلال الله محمد اشرف غني، د کابینې غړو، د قضایه او مقننه قواو مشرانو او منصبونو او په ټوله کې د افغانستان سوله خوښونکي او قهرمان ملت ته وړاندې کوم. د جلال الله جمهور رئیس لخوا سږنی کال د ملي یووالي، سولې، پرمختګ او انکشاف په نوم نومول شوی دی. سږ کال د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې سره هم متصادفه ده او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې به د استقلال د سلمې کلیزې په مناسبت په لسګونو بېلابېل پروګرامونه، علمي او فرهنګي سیمینارونه او غونډې ترتیب کیږي تر څو د افغانستان ځوان نسل د استقلال په اصلي مفهوم او معنا وپوهیږي او څنګه کولی شو چې سیاسي، اقتصادي او فرهنګي استقلال ترلاسه کړو. په همدې موخه د افغانستان د استقلال بانی د غازي امان الله خان د دویم ټاټوبي د ننګرهار په تاریخي، ادبي، فرهنګي ولایت کې د استقلال په اړوند یو علمي سیمینار هم جوړیږي. دا چې د 1998 لمریز کال لومړی ورځ او د بزګر ورځ په شریکه سره لمانځل کیږي، زه دا ورځ د ننګرهار او د افغانستان ټولو بزګرانو ته مبارکي وایم. تقریبا یو میاشت مخه د افغانستان د جمهور رئیس جلال الله محمد اشرف غني په هدایت د هیواد په ګوټ ګوټ کې د 1 میلیون نیالګیو کینول د سولې او پرمختګ په خاطر پیل شو. موږ هم د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې دا کمپاین پیل کړ چې د زراعت او کانال د ریاست په همکارۍ د 2 لکو نه زیات نیالګي کینول شول. پرون موږ د کانال په ساحه کې د کریمزي ګروپ په مرسته د 7,000 زیتونو او 4,000 ځنګلي نیالګیو په کرلو د سولې بڼ په نوم پیل کړ. د دې نه برسېره په زرګونو نیالګي د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د ولسونو لخوا هم کېنول شوي دي. په دې لړ کې زه د ننګرهار د زراعت د ریاست او کارکوونکو نه، د کانال د ریاست د مشرتابه او کارکوونکو نه، د ننګرهار د ولسونو همداشان د کریمزي د ګروپ نه مننه کوم چې د دغه نیالګیو په کېنولو کې مرسته او هلې ځلې کړي دي. د ننګرهار د سیمې آب و هوا د زراعت لپاره او په خاصه توګه د میوه‌جاتو، سبزیجاتو، مالدارۍ او مرغدارۍ لپاره مساعده سیمه ده. زما هیله د ننګرهار د بزګرانو او کرنیزه ادارو نه دا ده چې د ننګرهار ولایت په مشخصو تولیداتو کې لکه زیتون، سیتروس، خرما، زعفران، ګلاب، مالدارۍ او مرغدارۍ په ډګرونو کې د هیواد په کچه یو نمونه‌يي ولایت کړي چې ننګرهار وکړی شي د هیواد نورو سیمو ضرورت پوره او حتی بهر ته زراعتي صادرات ولري. دا چې د جلال الله جمهور رئیس توجه زراعتي او اقتصادي سکتورونو ته او په خاصه توګه ننګرهار ته زیاته ده. امید دی چې موږ به په ډېر نږدې وختونو کې په ننګرهار کې د ښه پرمختګ او لاسته راوړنو شاهد اوسو. زه په آخر کې د ننګرهار د زراعت د ریاست او ټولو ادارو نه او په خاصه توګه د خپلو قهرمانو امنیتي او دفاعي منصبونو مننه کوم چې د دغه پرتمینې غونډې په جوړېدو او امنیت کې برخه اخیستلې ده. خدای دې وکړي چې دا نوی کال د افغانستان لپاره د سولې، د جنګونو او وینو تویولو د ودرېدو کال شي. آباد او سوکاله دې وي د افغانستان
میړني او باشهامته ولس تل دې وي افغانستان. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نبوي تحفه ستاسو په حضور کې وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دغه غونډه چې نن د 1498 کال د لمریز کال د دودیز جشن په نوم یادېږي، اجازه راکړه چې د دې ورځې په مناسبت د دغه شانداره غونډې ګډونوالو ته هغه څه چې موږ د کرنې ریاست یا کړي دي یا کوي تاسو لږ معلومات درکړم او د ښه راغلاست ترڅنګ هرکلی هم درته ووایم. ګرانو ورونو، د ویلو ګڼم چې دغه دودیزه مېله د افغانستان د تاریخ په وروستیو کې قریبا نیمه پېړۍ تېرېږي چې جوړېږي. ورسره همدغه ورځ د دهقان کروندګرو د ګرمیداشت درناوي له امله لمانځل کېږي. تاسو به کتلی وي چې یو شمېر سړو سیمو کې د هر نوي کال په لومړۍ کې قلبه کشي مېلې او په کلیو بانډو کې جوړېدلې. معنا دا چې دغې ورځ لمانځل تحلیل زموږ د بزګرانو تاریخي دود او مېله ورځ ده. دا د سږ کال هم د بزګرانو او دهقانانو د درنښت د دودیز مېله د ولایت مقام د لارښود په رڼا کې د کرنې ریاست په نوښت لمانځل کېږي. خو زه بزګرانو او مالدارانو او د کرنې سکتور ټولو ملي او بین المللي دوستانو ته هم د زړه له تله د دې ورځې مبارکي وایم. ګرانو هېوادوالو، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د اقتصادي کچې د رغونې لپاره کرنه او مالداري د ملا تیر حیثیت لري. د کرنې پراختیا پرته د اقتصاد پراختیا ناممکنه ده. نو ځکه د یوې خوانه د بهرنیو مرستو تمرکز او فوکس کولو په کرنه او مالدارۍ ده، د بلې خوانه زموږ د ګران هېواد 80 سلنه خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، چې په دې اړوند د ننګرهار ولایت د کرنې مالدارۍ اوبو لګولو ریاست په خپلواک د 1499 کال فعالیتونه او لاسته راوړنې درلودلې چې په لنډه توګه تاسو محترم حضور ته وړاندې کولی شم. د دې حقدار دی چې د سالم مدیریت او ښې رهبرۍ په وجه ترې مننه وکړم. درنو ګډونوالو او قدرمنو بزګرانو، تېر مالي کال یو اندازه ننګونو سره د کرنې مالدارۍ په برخه کې لاسته راوړنو ډک کال و. د ننګرهار د کرنې ریاست د تېر یو کال په اوږدو کې وکولی شو چې په میلیونونو افغانۍ په لګښت ګڼې پروژې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې په شفاف او عادلانه ډول پلي کړي او د کرنیز سکتور په برخه کې پراخه کچه زیات خدمات وړاندې کړي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا په ترسره شوي خدماتو کې د سربندونو، کانالونو، ویالو، استنادي دیوالونو 22 پروژې تطبیق شوي دي چې دې پروژو په پلي کولو سره په سلګونه جریبه ځمکه د اوبو له نعمته خړوبې شوي، په زرګونو بزګرانو ته د سبزیجاتو، غلجاتو، اصلاح شوي تخمونو د ویش پروسه په ښه ډول ترسره شوې ده. تقریبا 500 وړې او لویې شنې خونې جوړې شوې دي. بزګرانو ته د ظرفیت لوړنې په خاطر ګڼ شمېر روزنیز پروګرامونه او ورکشاپونه په لاره اچول شوي دي. د باغدارۍ په برخه کې په زرګونه هکټاره میوهداره باغونه هم جوړ شوي، متراکم او غیر متراکم باغونه هم جوړ شوي دي. وروسته باغدارانو ته سپارل شوي چې په دې باغونو کې زرګونه میوه لرونکي نیالګي د کرنې ریاست په مالي لګښت کرل شوي هم دي. د مالدارۍ په برخه کې هم د پام وړ کار شوی دی چې د بېلګې په توګه 326,255 رسه څاروي وقایه شوي دي چې 9,953 فرد حیوانات تداوي شوي هم دي. د حیواناتو د امراضو سامپل معاینات 4,000 ته شاوخوا رسېږي چې غواګانې اصلاح شوي هم دي. همدارنګه 4,502 نفر د حفظ الصحې د مالدارۍ په چې زنبورداري ماهي پروري په برخه کې لازم ترینینګونه هم ورکړل شوي دي. د کورني اقتصاد د ودې لپاره زرګونه کورنۍ ته د وړو مالدارۍ اسانتیاوې برابرې شوي دي چې د هغه له ډلې څخه شاوخوا 4,000 کورنۍ ته د هګۍ اچولو چرګان ویشل شوي دي. په مختلفو ولسوالیو کې 150 تنه ښځینۍ ته په کور د نن د کارموندنې په مخه 150 د شاتو میچیو فارمونه هم جوړ شوي چې په ورته برخه کې ترینینګونه هم ورکړل شوي دي. 1280 تنو ښځینه مالدارانو ته د شیدو کیفیت ساتنې بستې هم ویشل شوي دي. همدارنګه د مرکز په شمول په 22 ولسوالیو کې د وینې بهیدونکي تبې یا کانګو مرض د مخنیوي په موخه کمپاین ترسره شوی دی چې د ټولو هڅو پایله او نتیجه دا ده چې زموږ کورنۍ تولیدات د پخوا په پرتله څو برابره مخ په بره تللي دي او ورو ورو د خودکفایۍ په لور روان دي. تاسو ولیدل چې سږ کال زموږ د سترو سټروسو تولیدات په کومه کچه پورته شول شوي ول چې د نوې ټکنالوژۍ د معرفت کولو په موخه 10 ګونه جریبه د سټروسو خطري نمایشي باغونه جوړ شوي دي. موږ غواړو چې په راتلونکي څو کلونو د کورنۍ تولیداتو یو لوی بدلون هم رامنځته کړو.
د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې 11 واړه او غټ اوبو شبکې کانالونه سربندونه جوړ شوي دي 14 نور سربندونه او کانالونه باندې هم عملاً کار روان ده د ننګرهار د بهسود ولسوالۍ په فارم جدید کې یو بل 4 طاقه کمپلیکس تعمیر چې پکې پارکینګ او کرشنګ کلوروفارم هم شامل ده 14 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړ شوی دی د ولایتي غیر مشروطې بودیجې لخوا د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالۍ 200 بېوزله کورنۍ ته 6,000 وکتې د هګۍ ورکولو چرګان چې مجموعي قیمت یې 5,50,000 افغانۍ کېږي ویشل شوي دي د ننګرهار د شیشم باغ په تحقیقاتي فارم کې یو باب د سوتاقه اداري کمپلیکس چې جوړ شوی دی چې 10 میلیونه 2,930 افغانۍ په ارزښت جوړ شوی دی د خوراک او د کرنې نړیوال ادارې د FAO په مالي مرسته د ننګرهار ولایت په 8 ولسوالیو کې د تبر د مخنیوي په موخه په 8 ولسوالیو کې 83,000 حیوانات ته د تبر ضد واکسین هم پلی شوی دی د ځنګلونو د قطع د مخنیوي په موخه د څارویو د پاتې شونو څخه د بایوګاز سیستمونه هم په بېلابېلو ولسوالیو کې جوړ شوي دي د کرنې ریاست د احاطې د بیا رغونې پروژه چې 1 میلیون افغانۍ ارزښت کېږي هم پلی شوې ده د ننګرهار ولایت مرکز په شمول په بهسودو کې یوه کامې او ولسوالیو کې د نیالګیو تولید په موخه د قوریو جوړول چې 10,000 اصله بنکس نیالګیو کینول پروژه هم تطبیق شوې ده د کرنې ریاست اړوند د شیشمباغ تحقیقاتي کارګرجي او تولیدي فارم د بیا رغونې جوړونې پروژه چې 28 میلیونه 450,000 افغانۍ په ارزښت تطبیق شوې ده د باغدارۍ او مالدارۍ پروژې د NHLP یا د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژه لورودي د ننګرهار په خوږیاڼیو سرود رودات بټيکوټ غنیخیل محمددرې ګوشتې کامې دراینور خیوي او بهسود ولسوالیو کې نږدې 2,000 تنو باغداران ته 9 قلمه بېلابېل بیولوژیکي مواد چې په حشرات وژونکي فنګس وژونکي آفت وژونکي او ګوډ مکسچر شاملو باغداران ته په وړیا توګه ویشل شوي دي د ننګرهار ولایت په 22 ولسوالیو کې د تبې لرونکي کانګو مرض کنټرول د مخنیوي کمپاین پیل شوی دی چې ټوله بودیجه یې 4 میلیونه 88,400 افغانۍ کېږي د ننګرهار ولایت په 22 ولسوالیو کې 540 تنه د غنم اصلاح شوي تخمونه چې 11 متریک تنه کیمیاوي سره هم ورسره کروندګر باندې په ټولو ولسوالیو کې ویشل شوی ده د ننګرهار ولایت په بهسودو خیوه دراینور کامار رودات محمددره بلادي بټيکوټ خوږیاڼي سره رود او په چراګام ولسوالیو کې 100 د شولو نمایشي قطعې چې 16 میلیونه 978 افغانۍ کېږي په لګښت پلي شوې ده د ننګرهار ولایت په چراګام شیرزاد نازیان نور بازار سپینغر ولسوالیو کې 10 د زعفرانو نمایشي قطعې هم جوړې شوې دي چې هر بزګر ته 200 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز خو چې ټول 2000 کیلوګرامه کېږي 2,500,000 افغانۍ په ارزښت ویشل شوي دي د خپلو کورنیو سره نغدي پیسو مرسته هم شوې ده چې یاد مرسته اخیستونکي کورنۍ د سره رود ولسوالیو کې د هغه څخه 30 کلیو څخه انتخاب شوي دي چې سختې وچکالۍ ځپلې دي د هرې کورنۍ ته 18,000 افغانۍ نغدي مرسته هم ورکړل شوې ده د سره رود ولسوالۍ په 6 کلیو کې د شیدو راټولولو 2 مرکزونه 125 تنو مالدارانو ته د مالدارۍ او شیدو راټولولو وسایل چې مجموعي قیمت یې $15,000 په ارزښت کېږي ویشل شوي دي د کوز کونړ ولسوالۍ د ګریک په کلي کې د څارویو خوراکي یوه فابریکه چې د کوچیانو لپاره 19,000 امریکایي په ډالر باندې جوړه شوې ده کاما او بټيکوټ ولسوالۍ کې بیرته راستنه شوي داخلي بېځایه شویو کورنیو ته 10% ځایي متضرر شوي 450 کورنۍ سره 1,40,000 افغانۍ په ارزښت د بدیل معیشت برنامې تر چتر لاندې 19 قلمه زراعتي وسایل هم ویشل شوي دي د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اړوند ګمبیري دښته کې د وترنرۍ سیمه ییز حیواني کلینیک هم جوړ شوی دی د مالدارۍ او روغتیایي خدماتو امنیت لپاره 4 طاقه کمپلیکس تعمیر جوړولو پروژه چې ټوله بودیجه 15 میلیونه 18,000 افغانۍ 1,80,000 افغانۍ کېږي کار هم جریان لري د خیوي ولسوالۍ د کلماني په اوبو لګولو سیستم د بیا رغونې چارې چې 9 میلیونه افغانۍ په ارزښت کېږي هم کار عملا جریان لري د دراینور ولسوالۍ د رزګټ کلي عمومي اوبو لګولو سیستم د بیا رغونې چارې چې هم کار جریان لري د دراینور ولسوالۍ د جبران کلي د اوبو لګولو سیستم د بیا رغونې چارې هم عملا اوس روان ده چې 80 سلنه چارې په مخ تللې دي د ننګرهار ولایت د ترخان په بندر کې د اداري کمپلیکس او قرنطین لپاره 2 تعمیرونه چې د وزارت د بودیجې څخه جوړ شوي دي هم عملا کار په جریان لري د ننګرهار ولایت د تخمونو تصدۍ امنیت لپاره یو باب اته طاقت تعمیر چې سړکونو جغل اچول او کانال بیا رغونه پارکینګ او ټریننګ سنټر جوړول پروژه چې عملاً
چارې پرې روانې دي. د واکسین هم تطبیق شوی ده. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت اړوند د باغدارۍ مالدارۍ ملي پروژې لخوا د ننګرهار د کرنې ادارې په همکارۍ د سره رود بهسود ولسوالۍ بېوزله کورنۍ ته 470 کسو ته د چرګانو د هګۍ ورکولو چرګان هم ویشل شوي دي. په ولسوالۍ کې د بوټي ساتنې 8 موبایل کلینیکونه تاسیس شوي دي. د کنټرول او کیفیت د لابراتوار تعمیر جوړ شوی دی. د خاورې پېژندلو لابراتوار تجهیز شوی دی. د کرنې ریاست 20 کارمندان د ماسترۍ پروګرامونو لپاره جاپان هندوستان ته تللي دي. 2 کسان د لیسانس دورې لپاره هندوستان هېواد ته تللي دي. ضمن 40 کسان د مختلفو بخشونو کې لنډمهاله بورسونو لپاره مختلفو هېوادونو ته هم تللي دي چې 6 کسان د اداري اصلاحاتو ته د ادارې او منظمې تنظیم ته هم معرفي شوي دي. د کرنې وزارت پالیسي هم دا ده چې په ځان بسیا افغانستان ولرو او دا کار هغه وخت ممکن دی چې کورنۍ تولیدات ته له اړخه غني شو. موږ ژمن یو چې د کرنیز سکتور د ودې په برخه کې د هرې لازمې لارې چارې څخه استفاده وکړو. زه یو ځل بیا د خپلو درنو مشرانو او ستاسو معذب ولسونو په مخ کې ژمنه کوم چې په پوره اخلاص صداقت په خدمت کوم کار کوم. د هر بزګر پولي او پټي ته به ورځم او د هر مالدار له حاله به ځان خبروم. په پای کې د درانه والي صاحب او تاسو ټولو مشرانو او کشرانو نه یو ځل بیا مننه او قدرداني ادا کوم د خیرات او سمسور افغانستان. د دهقان ورځ هغه ورځ دی چې ټول زیارکښان په آرامۍ او برابرۍ سره ژوند وکړي. بزګر د زحمت نوم دی. بزګر هغه لالهان دی چې نورو ته هوساینه ورکوي. د بزګر د لاس چناکي کې برکت دی. بزګر هغه تولیدګر دی چې د لګښتګر نه بهتر دی، غوره دی. زه ویاړم چې د کرنې سکتور کې موږ فعالیت کوو. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت د کرنې په برخه کې یو بنسټیز کمپلیکس دی چې د داسې سکتور یوه برخه ده چې د ننګرهار 80% وګړو ته د کارموندنې زمینه، د عوایدو سرچینه او د ژوندانه معیشت برابر کړی دی. موږ په تیر کال کې د 102 میلیونو افغانیو په شاوخوا کې عواید مو ترلاسه کړي. د 70,000 مختلف النوع بوټي مو کرلي دي. همدارنګه د سیتروسو او زیتونو په برخه کې مو ښه لاسته راوړنې درلوده او زموږ راتلونکی پلان د شرکت سازۍ، سیستم سازۍ، د حاصلاتو د لوړوالي، د غصب د مخنیوي او استرداد په برخه کې او خصوصي سکتور ته د زمینه برابرولو برخو کې سره هغه لیدلوری مو هم دا ده چې بالخصوص د سیتروسو په برخه کې حاصلات مو تر پخوا نور هم زیات شي او په دې برخه کې لاسته راوړنې ولرو. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ قدرمن رئیس په کاري پلانونو او لاسته راوړنو باندې اشاره وکړله. زه غواړم چې د څو ننګونو ته اشاره وکړم چې زموږ بزګران د هېواد په شمول ورسره مخ دي. معمولا د دوامدارو برنامو نشتون د افغانستان په سطحه د اراضي کافي معلوماتو نه درلودل، د زراعتي قرضو ته لاسرسی نه درلودل، د کوپراتیفونو د فعالیتونو کمی، همداسې د آفت د ضد مواد کمی، په خپل وخت سره کیمیاوي سرو ته لاسرسی نه درلودل او عصري میکانیزه ماشینالاتو نه عدم استفاده هغه ننګونې دي چې موږ لا هم مخکې ورسره مل یو. خو د دې ترڅنګ موږ ډېر محسوس او ملموس لاسته راوړنې لرو چې د کرنې رئیس صاحب ورته په ډېر صراحت، وضاحت او تفصیل سره ورته اشاره وکړه. که چیرې موږ غواړو چې خپل هېواد ورغوو، په خپلو ځمکو کې باید روا تخمونه وکرو. په دښتو او غرونو کې باید نیالګي کېنوو او هر ځای چې مناسبه وي د ماهیانو، چرګانو، پسونو، غواګانو فارمونه جوړ کړو.
په دې سره به خپل هیواد په هر اړخیزه توګه په خپل مټ مټکي کړو او ګران هیواد به په دې ډول سره د اقتصادي او ارتزاقي د ستونزو څخه وژغورو. زه صرف یو څو مشخص پیام لرم چې موږ نوي کال د ټولو انسانانو او حیواناتو ته د نوي پړاو وګڼو او ټولو مخالفینو باندې غږ کوو چې د ماین پر ځای نیالګی وکري. ټولو بزګرانو او د سکتور کارکوونکو نه مو هیله دا ده چې میوه لرونکې ونې وکرئ او په دې کار سره د مرحوم ډاکټر عبدالوکیل خان روح خوشحال کړئ او دا پر ځای دی چې د ډاکټر صاحب عبدالوکیل خان د کرنې د پرمختګ په برخه کې د زیارونو چې کومې چې ګاللې یادونه یې وکړو. یو نیالګی د ځان دپاره او یو نیالګی د وطن دپاره وکرئ. په دې به مو وطن سمسور شي. د یو آباد، آزاد، هوسا، سوکاله او لوی افغانستان په هیله. زه نه پوهېږم چې چا ته ورشم، د چا سره مشوره وکړم، نه پوهېږم چې دا ته چنده ولې دا غواګانې ولې شودې نه کوي. ګل ماما سلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر ګله ستړی مه شې؟ ټول په خیر تکړه تازه څنګه یې؟ ملنګه څنګه خفه ولاړ یې؟ کور ته په خیریت دی؟ خیریت دی، الله دې سم خیر شي. څنګه یې ته؟ یاره ملنګه تر خیره باندې وایي نو ولاړ چې لږ شانتې خفه خو یم. نو ووایه راته که نه چې څنګه و ملنګه دغه خپلو غواګانو ته حیران پاتې یم. غواګانو ته؟ ولې په غواګانو د څه شی شوي؟ وروره غواګانې چې کله لنګې شي شودې نه ورکوي. شودې نه ورکوي. بلې خواړې بچي ډېر ضعیف او ناتوانه وي. زه خو یې د هستیو د نستۍ نه پرې خلاص شولم. بس هر کال چې دغه ستنې ورته وکړم بیا هم هماغه بچي خوار او ضعیفه وي. هېڅ نه پوهېږم چې دا ولې. ته دا راته ووایه چې دې غواګان په کوم رقم کوم رقم ستنې وایي؟ دغه یو ډول ستنې دي. کلي په خان دا یو ډاکټر دی. کله چې ډاکټر ورته راووتل هغه دا پیچکارۍ راواخلي صفتونه یې راته شروع کړي چې دا پاکستاني پیچکارۍ دي، دا پاکستاني ستنې دي، اور دې دا پاکستاني مال واخلي. زه خو نه پوهېږم. بس صفتونه یې راته شروع کړي هماغه پیچکاري ورته وکړي. خو چې کله بیا بل کال بیا راځي بیا چا ستنې ګورم هماغه بچي ډېر خوار او ضعیفه او ناتوانه وي او غواګانې بیا هم شودې نه ورکوي. د خدای انصاف راغله. ته داسې وکړه چې دلته د مالدارۍ ته لاړ شه، هلته ډېر تکړه تکړه ډاکټران شته دي. پوه شو په ذمهوارۍ سره به ستنې وکړي. پوه شوې؟ مهمه خبره دا ده دلته داخلي نسلونه هم شته. داخلي نسلونه؟ ولې؟ داخلي نسلونه؟ ورته خدای ظالمه ده داخلي نسلونه یې را کوم یو دي؟ داخلي نسلونه به زه درته ووایم که نه. داخلي نسلونه هغه دي لکه جرسي، فریز، فرانسوي. بچي غوښین راځي، ټک راځي، تندرست راځي. او بله مهمه خبره درته وکړم وکړه که نه ولې نه کوې؟ شرمېږي. ډېرې شیدې کوي. یاره ملنګه والله خفه دې کړلم. ولې؟ نو خدای دې دا ګوشت تر د خاورو لاندې کړه. تاسو نه ته بلا والی وي چې تا سره دومره معلومات وه او ته د دې خبرو نه خبر وي او ته دې نه خبرولم. ولې؟ دا چې ته به خبر یې نو لکه د هغه پخوانیو دښمنیانې دې اوس بیا تازه کړلي. نو زه څه خبره وم؟ تا پوښتنه نه ده کړې او ما جواب نه دی درکړی. وایي یاره ملنګه
یوه بله خبره رایاد دوه درې دا در یاد شي وایې که نو زه وایم که چېرته په آینده وختو کې د خیره سره ها د خپلو غواګانو ته د وطني نسلونو نه کار واخلو آفرین آفرین او بیا چې غواګانې ډېرې شیدې وکړي ها که نه ها نو زه خو یم چې د ما سره په کور کې پنځه شپږ دانې غواګانې دي وواله او په هغې کې تا ته معلومه ده چې یوه دانه د خیره د راتۍ غوام ده او که نه او نو که دا دومره شیدې وکړي که نه ها نو زه به بیا په آخر په دې شیدو باندې څه کوم په کلي کې خو څوک شیدې د ما نه اخلي او نه په بازار کې شیدې خرڅېږي نو زه دا شیدې بیا واخلم په والو کې چپه کړم څه پرې وکړم حیران پاتې دې ته یم ها یعنې دا ډېرو شیدو باندې ډېرو شیدو ته دا ډېرې شیدې ته ښه 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 دا مشکل به دی ما لري چې زه اوس اصلي سړي ته زنګ ووهم دې سړي ته دا څه رقم ده زه خو زنګ لاړ زنګ لاړ الو سلام علیکم څنګه یې ښې جوړې الماسې الماسه څنګه ښې جوړې په ته څه وکړې چېرته یې ښه 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 دلته لږ راشه که نه دلته یو مشکل پیدا شوی دی وچته زړه ژرندې سره ولاړ یو زړې ژرندې سره ولاړې ته لږ راشه خیر دی خیر اوسې خیر اوسې السلام علیکم چټکې راغی چټکې مامور صاحب سلام علیکم صحت دې څنګه یې برق نشته فضل دی څنګه دې راوختلم خدای دې خیر کړي والله خبره داسې ده که نه چې دا سړی خو پېژني هو دا خو د کلي سړی دی بوړ هر وخت ته ښه یې کاکا خیریت دی خیر مې ولیدی ژوندی اوس خیرت دی امیر ګل امیر ګل کاکا او د زړې کلا خوشحاله شوم قربان شم خوشحاله دا ده ته ما دا د مالدارۍ په هکله ټولې خبرې وکړې بالکل بالکل ویې کړه خو دا یې ما نه یوه پوښتنه وکړه وایي څه ویلې ویې دا زما غواګانې که د ورځې 2 منه 3 منه شیدې وکړې زه به په دې شیدو څه وکړم نو ولې ته خبر نه وې د دې نه څه خبر ومایل که ته مو لږ معلومات ورکړې که نه ښه صحیح ده هېڅ خبره نشته امیر ګل کاک جان دې تیز تشویش مه کوه موږ په د خپلو ټولو ولسوالیو کې 18 کوپراتیفونه یعنې د شیدو راټولولو مرکزونه یا نمایندګیګانې لرو ولسوالیو کې دغه نمایندګیګانې په همدې کلو کې شودې راټولوي شیدې د کلیوالو نه راټولوي اخلي او په ډېر مناسب پوه شوې دغه شودې بیا د دې نمایندګیګانو نه چېرته وړي دا بیا دلته موږ ګوره د ډېری فارم کې هلته د پروسس فابریکه لرو د دې شیدو هغه تشه ختیځ لبنیات ورته نوم مې اورېدلی دی نو د دې شیدو نه بیا موږ څه شی جوړو پوهېږې زه څه خبر یم د دې شیدو نه دلته بیا د پروسس په فابریکه کې د دې نه پنیر کوچ د دې نه مستې د دې نه شلومبې چکه او داسې نور ډېر ښایسته مزېدار شیان جوړېږي مامور صاحب ودې نه وې او پوهېږې د دې شیدو علاوه ډېر مزهداره آیسکریم هم جوړېږي د ایسکریم به د اوړي په موسم کې خلک خوري که نه دا دومره مزهداره دی چې اوړی او ژمی راخوړل کېږي رښتې او رښتې مامور صاحب ودې نه وویل چې دې شیدو نه دا کورت هم جوړېږي او که نه جوړېږي نه کورت جوړېږي خیر ته تشویش مه کوه ما تا ته بعضې نمونې راوړي دي هغه به په ګډه خوند به یې وګورو د دې صحیح ده دا کوچ دی خوړل خو څه کوې چې یو رنګ یې وګوره یو رنګ یې ته وایې چې بیخي ونه خورم ورته ګورم دی اوس سړک خلاص که وګوره ای بابا دا وګوره بسم الله پولیسه که ملنګه دا دی کوچ صبر والا وکړه بهترین شی دی نام خدا دا د پنیر پنیر صبر وکړه که نه صبر وکړه که نه آفرین په خدای دا پنیر دی پولیسه د دې خوند وګوره مامور صاحب یو څټ مالم راکړه هغه جنواله که نه بلا والې دا نه دام ښه دي مستو
دا وګورئ دا ماسته پرېږده د دندې خوند هم چولو خو بس مستې باندې دا شی دی ودې لیدل نو د دې شدو نه موږ دغه شیان جوړو معمول صاحب په دغه یوه خبر مې پوه کړه چې دا شیان په دې فابریکه کې د همدغه وطني شودونه جوړېږي او که نه خارجي شودې مودې هم پکې خارج د خدای وړوکي سره د شودو دا خپله وطني کورني تولیدات دي همدغه ستا نه شودې اخلو د بل مالدار نه بل مالدار خارج سره څه کار دی دا خپل کورني تولیدات دي دغه خوند ولاکه که د خارج په هغه یو ځای کې پیدا کېږي زه خو وایم چې خپل وطن او ګل وطن वतन जन्नत निशान दे गुलाम पगी करमा हमा दरुख नगरान दे गुलाम पगी करमा वतन जन्नत निशान दे गुलाम पगी करमा हमा दरुख नगरान दे गुलाम पगी करमा वतन उबदान खुरम खिदमत वही जरूर करम ज़दा वतन उबदान खुरम खिदमत वही जरूर करम पकी द उमर खजाना खुरम खिदमत वही जरूर करम पकी द उमर खजाना खुरम खिदमत वही जरूर दा अज़म दा पैमान दे गुलाम पकी करमा दा अज़म दा पैमान दे गुलाम पकी करमा वतन जन्नत निशान दे गुलाम पकी करमा हमा दरुख नगरान दे गुलाम पकी करमा गुलजार दे कमाल सर्वे साथ करम गुलजार दे कमाल सर्वे साथ जी बुलबुल दानी गुलजार दे कमाल सर्वे साथ समझन तुम का इफ्तिखार दे कमाल सर्वे साथ समझन तुम का इफ्तिखार दे कमाल सर्वे साथ आजाद अफगानिस्तान दे गुलाम पकी करमा आजाद अफगानिस्तान दे गुलाम पकी करमा वतन जन्नत निशान दे गुलाम पकी करमा कमा दरुख नगरान दे गुलाम पकी करमा वतन जन्नत निशान दे गुलाम पकी करमा कमा दरुख नगरान दे गुलाम पकी करमा माली और इदारी अमीरियत डलगई इफ्तिखार चर्चा की करो मशरान एहतराम का वलार दी बदलवार वता चर्चा की कवी तरनी चारो अमीरियत
حفاظت نباتي تحقیقات جدید تحقیقات و امنیت طبعي زیرمو امنیت په نوبت سره د سټیج مخې ته طبعي زیرمو ټاکنې قرنطین لوی مدیریت ته راغله دوی هم په چرچه کې بدرګه کوي ګډونوالي په افتخار چکې کوي د کرنیزو تخمونو د تصدیق ورکونې امنیت ډله هم د لوز مخې ته حرکت کوي کوپراتیفونو ډله هم د لوز مخې ته حرکت کوي ګډونوالي په ویاړ چکچکې کوي تشویق حرکت کوي په افتخار یې چکچکې وکوي د طبعي زیرمو امنیت ګډونوالي په ویاړ چکچکې کوي د خپلو بزګرانو خدمتونو او څارویو روغتیایي امریت هم د لوژ مخې ته د ملي بیرغونو سره یو ځای او خپلو چپنو سره یو ځای حرکت کوي په ویاړ یې چکچکې وکوي ګډونوالو تشویق ډېر کم دی ویاړ په خپلو بزګرانو د ننګرهار حرکت وکړي او مشرانې په احترام ولاړ دي ګډونوالي په ویاړ چکچکې کوي چکچکې وکوي د هېوادوالو ته مبارکي وایي او د لوژ مخې ته حرکت کوي د بېلابېلو ډلګیو سره د دوی په افتخار هم چکچکې وکوي د محبوب ولسمشر محمد اشرف غني انځور او د ننګرهار د قدرمن والي صاحب انځور له ځان سره د لوژ مخې ته تېروي چکچکې ورته وکوي ملي بیرغ او ملي بیرغو څخه جوړ شوي څادرونه د دوی په غاړو فارم لرونکو ډلګۍ هم راځي حرکت کوي د پروژو د پراختیا څانګه هم د لوژ مخې ته حرکت کوي په افتخار چکچکې وکړي مشران یې په احترام ولاړ دي په افتخار یې چکچکې وکړي د خپلو اتلو بزګرانو مشران یې په احترام ولاړ دي پوښل شوو چپنو سره د مالدارۍ برخه په آسونو سپاره دوه تنکي ځوانان د لوژ مخې ته حرکت کوي چکچکې ورته وکوي چکچکې ورته وکوي
کوي خپل علاقه لري کولی هغه کسان چې خپل غیر اتر دي کولی شي د دې سره یو ځای شي په افتخار چکچکې وکړي صافي جان هست ملي سندرې هم غږېږي هغه ته هم She